اسکزي پښتنو تاریخ، شجره او نامتو خلک. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یوه نامتو او تاریخي قبیله اسکزي پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي. اسکزي د پښتنو یوه خورا نامتو، غیرتي، میلمه‌پاله او په خپلواکي مینه قبیله ده چې د پښتنو په تاریخ کې ویاړلی نوم لري. زموږ پښت پوهان اسکزي د پښتنو د سړبن د ګروپ نه شمیري چې په اصل کې دوراني پښتانه او د زیرک د څانګې پورې تړلي دي. که چیرې د اسکزي پښتنو د نسب شجره په غور سره تر سترګو تېره کړو، په لومړي سر کې په دوو لویو شاخونو ویشل شوي دي چې ګوجین او بادین نومیږي. د ګوجین څانګې په لاندې ډول دي: حمیدزي، ملیزي، اشیزي، عثمانزي، علیزي، نصرتزي، غنیزي، خدرچیزي، سوالیزي، مټکزي، ادوزي، ملایزي، سلطانزي، شکرزي، اسحاقزي او گبرزي. همداراز د بادین شاخ هم په لاندنیو څانګو ویشل شوی: کاکوزي، غیبیزي، شمشوزي، پیرلیزي او پانیزي. د اسکزي پښتنو د استوګنې سیمې. اسکزي هم په افغانستان کې میشته دي او هم په سهیلي پښتونخوا کې. هغه اسکزي چې په افغانستان کې ژوند کوي، نو دوی د سپین بولدک په ولسوالۍ، ریګ، د کندهار د ښار په مرکز او د ډنډ په ولسوالۍ، د هلمند په ولایت، روزګان، هرات، بادغیس او کابل کې استوګنه لري. خو هغه اسکزي چې په سهیلي پښتونخوا کې اوسي، نو زیات شمیر په کوټه، چمن، کلا عبدالله، ګلستان، کوژک، خواجه عمران افغاني، پښین، توبه، جلګه او زیارت کې استوګنه لري. په کندهار پورې اړوند اسکزي د سپین بولدک په ولسوالۍ، د ریګ په ولسوالۍ، د دامان په ولسوالۍ او د ډنډ او پنجوایي په ولسوالیو کې استوګنه لري چې شمیر د 300,000 تنو ته رسیږي. د هلمند په ولایت کې میشته اسکزي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه، د نادعلي په ولسوالۍ، د ګرمسیر په ولسوالۍ او د ناوه بارکزي په ولسوالیو کې میشته دي چې په نوموړي ولایت کې شمیر د 10,000 تنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. د هرات ولایت اسکزي. دغه ولایت په مرکز او همداراز د انجیل، پښتون زرغون، ګلران او د غوریانو په ولسوالیو کې میشته دي چې شمیر په نوموړي ولایت کې د 20,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د روزګان ولایت اسکزي. دغه ولایت په مرکز ترینکوټ، د چوره په ولسوالۍ، د خاص روزګان په ولسوالۍ، د ګیزاب په ولسوالۍ، د کجران په ولسوالۍ، د دراوت په ولسوالۍ او د نیش په ولسوالیو کې استوګنه لري. او د اسکزو ټول شمیر په دغه ولایت کې تقریبا د 200,000 په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د بادغیس ولایت اسکزي. دغه ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې میشته دي چې د دوی د سرشمیرنې په برخه کې را سره موثق معلومات نشته. مشهور انګریز مورخ مونټ سټیورټ الفینسټن په خپل نامتو اثر د کابل سلطنت بیان کې لیکلی دي: اسکزي اکثره کروندګر او پونده دي، که څه هم یوه اندازه ځمکې لري، خو د خپل ژوند لپاره په ځمکو تکیه نه لري. د دوی څاروي د خواجه عمران په غرونو او د توبې په هسکه سیمه کې ساتل کیږي، په داسې حال کې چې د اوښانې د شوراوک په شګلنه سیمه کې پول کیږي. اسکزي په داسې ځمکه پراته دي چې یا خو لغړ غرونه دي او یا سپیره ډاګونه او یا هم خالصې شګې.
د دوی د کرنې ځمکې خورا لږ دي. د کندهار اڅکزي د کرنې پرته د سوداګري په چارو هم بوخت دي. د دوی یو شمېر خلک کوچیاني ژوند هم لري. د اڅکزي پښتنو تفصیلي شجره. د قیس عبدالرشید صحابي رضی الله تعالی عنه په 4 اولادو کې بیټنۍ، غرغښت، کرلاڼي او سړبن و. د سړبن په اولادو کې بیا شرف الدین او خیر الدین و، او د شرف الدین په اولادو کې بیا شیراڼي، بړیس، ورمړ، ترین او میاڼه و. د ترین په اولادو کې بیا سپین ترین، اودل یا دورانی او تور ترین و. د اودل یا دورانی په اولادو کې بیا زیرک او پنجپای و، او د زیرک په اولادو کې بیا پپلزی، الکوزی او بارکزی و، او د بارکزی په اولادو کې بیا اڅکزي او محمدزي و. د اڅکزي بیا 2 زامنو، ګوجنزي او بادینزي. د ګوجنزي په اولادو کې بیا سوالیزي، علیزي، سلیمانزي، حمیدزي، نصرتزي، مټکزي، ادوزي، الوزي، اشیزي، ملیزي، عثمانزي، غنیزي، خدرچیزي. او د بادینزي په اولادو کې بیا کاکوزي، عیسازي، شمشوزي، پیرلیزي، پانیزي، غیبیزي. د اڅکزو نامتو او ښاغلي خلک. اڅکزي د تاریخ په اوږدو کې د ښکېله ککړو په وړاندې ډېرې میړانې هم کړې دي چې د دوی دغه مبارزې زموږ د ویاړلي هیواد ګران افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو ثبتې دي. د اڅکزو په نامتو مبارزینو کې یو هم غازي عبدالله خان اڅکزی و چې 1841 میلادي کال په ملي پاڅون کې د انګریزي ښکېله ککړو ته مرګوني ګزارونه ورکړي چې د ده په ویاړلي نوم هر پښتون ویاړي. د اڅکزو بل نامتو او غیرتي شخصیت غازي مداد خان اڅکزی دی چې د افغان انګریز په 2مه جګړه کې د میوند د فاتح غازي محمد ایوب خان ترڅنګ د انګریزانو غوږونه ښه ورتاو کړي دي او هغوی ته ښه ماتې ورکړې ده. د غازي مدد خان پلار بدین خان او نیکه ګل محمد خان هم میړني خلک تیر شوي دي. همداراز داروخان اڅکزی هم د اڅکزو یو ډیر معزز او د درناوي وړ مشر تیر شوی دی. په سهیلي پښتونخوا کې د اڅکزو په ملي مبارزینو کې د خان شهید عبدالصمد خان ویاړلي مبارزې د پښتنو د مبارزو په تاریخ کې یو ویاړلی باب دی چې د پښتنو او بلوڅو د حقوقو لپاره مبارزې کړي او په پای کې په شهادت ورسید چې اوس د ده زوی محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر د پښتنو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره چې په پاکستان کې تر پنجابیانو وروسته 2هم ستره اتنیکا ډله ده، خو له بده مرغه له هره پلوه د خپلو حقونو نه بې برخه او محرومه ساتل شوی دي. د مبارزې بیرغ رپانده ساتلی او د خپل شهید پلار ویاړلې لارې تعقیبوي. همداراز په اڅکزو کې د خان محمد ایوب خان اڅکزی مبارزې د اڅکزو د مشهور او علمي شخصیتونو هر یو شاعر او لیکوال ملا عبدالرحیم اشیزی او هم د ارواښاد محمد علم بسرکی نومونه نه یوازې د اڅکزو ویاړونه دي بلکې د دې هیواد هر پښتون پرې ویاړي. د کندهار ولایت نامتو او ښاغلی قومندان جنرال عبدالرازق خان اڅکزی په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15,000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکی وخت هره نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.